د رزلټ ټي وي د طرف نه محمد علي جوهر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو، نن موږ سره په دې نشست کې د ارواښاد جهانګیر عالم یوسفزۍ ادبي ټولنې سرپرست اعلی طاهر محمد صاحب موجود دی. طاهر محمد صاحب دا راته لږ ووایه چې تاسو را تنظیم جوړ کو او په دې کې یقینا چې د تحصیل په سطح باندې ملګري دي، لږ دا راته ووایه چې دا ملګري خو به یقینا چې منډې تړلې وي، خو جهانګیر عالم تقریبا څو کتابونه چاپ دي، هغوی کې ورسره تاسو څومره پورې منډه تړلې وه؟ ډېره مننه. السلام علیکم. د جهانګیر عالم 15 کتابونه چاپ شوي دي او په هغې کې چې دی نو تر کومې پورې چې موږ له دغه کېدونه موږ ترتیب وله هم ورکړو او بیا هغه سره موږ هغه چې کوم ځای کې پریسنګ و نو هغې دپاره موږ لړو او هغې چې دی نو هغه بیا څه پیمنټ و نو هغه موږ وکړل او ډېر ښکلې طریقې سره هغه ګتې متې ورته واچېدی شو، تصویرونه پکې ویستې شو، ډېر مزېداره ښکلي کتابونه ولیکل شو، 15 کتابو او انشاءالله چې نور د هغه څه لیکلي پاتې وو هغه نیمګړي پاتې دي. هغه ما تاریخ چې هغه مومن خان مومن صاحب ته او ما جوهر صاحب ته وینا کړې وه چې دې شهاب صاحب پکې ملګرتیا ورسره وکړي او دا دې بیا مکمل کړي، بیا د هغې نه موږ یو کتاب جوړ انشاءالله. ښه طاهر محمد صاحب دا راته لږ ووایه چې تاسو مخکې د تنظیم څومره پورې به بوځئ او دې کې به تاسو پروګرامونه کوئ؟ یاره ما خو خپله خیال دا دی چې یاره تر کومې پورې زما ژوند دی زه به کوشش کوم چې یاره دا ملګري زما نه هېر نه شي، دې پرېنږدم او دې ما سره په دې تنظیم کې تر اخره پورې یو ځای او زه به دې د هر قسمه دغه خیال ساتم، ځکه چې دا د هغه ډېر ښه ملګري وو. بیا په دې کې زه تاسو ته خاص خبره کوم چې په هغې کې چې دی نو دا جوهر صاحب یا مومن خان مومن صاحب او شهاب صاحب دا خو ډېر زیات چې دی نو دي یو ورځ هم نه ده قضا کړې بلکې هفته او 3 ورځې 15 ورځې 10 ورځې دې خپله ټولنه کړې ده، ملګرتیا کړې ده. خو نن زه یو بله خبرې کې ډېر زیات خوشحاله شوم. زمونږ دې ځای ته چې دی نو د فرمولونو یو 2 ملګري راله او زه انتهایي د هغې شکرګزار یم او ډېره مننه کوم چې هغې دلته راله موږ سره په دې محفل کې یو ځای شو او فاروق ساحر صاحب او عارف صاحب چې دی نو دې دواړه راله دي په دوبۍ کې دي او دې جهانګیر عالم سره ښه ملګرتیا وه ښه ملګرتیا وه ما خو لیدلې مخکې نه نو خدای پاک دې دې کامیاب کړي او زه دې ډېره شکریا ادا کوم. صحیح، ډېره زیاته مننه. قدرمنو، دا و طاهر محمد صاحب چې د ارواښاد جهانګیر عالم یوسفزۍ پښتو ادبي ټولنې سرپرست اعلی دی او دې چې کومې خبرې وکړې د هغې خلاصه دا ده چې جهانګیر عالم په خپل ژوندونو باندې کتابونه لیکلي دي، 15 په خپل ژوندونو باندې چاپ کړي دي. نو د دې خبرو مقصد دا و چې که چېرې یو سړی دا ووایي چې یاره دا کتابونه زه مؤلف یم یا دا ما تالیف کړي دي، نو دوی د هغې خبرې وضاحت وکړو چې دا هغې په خپل ژوندانه باندې په خپله لیکلي وو، دوی پکې وله باقاعده پروف کړی، معتصم بالله هم دې سره ملګری و، هغه کتابونه دوی باقاعده ترتیب کړل، بیا یې پرېس ته ووړل او هغه په ټایم باندې چې کوم یو کتاب به تیار شو او به دې چاپ کړو هغې ته به باقاعده پیمنټ وکړو. نو د دې خبرې د وضاحت لپاره طاهر محمد صاحب سره دا خبرې مونږ کولې. بله خبره دا چې نن چې کوم تنظیم جوړ شو دلته کې جهانګیر عالم دې په ځای کې دا د تحصیل رزلټ په سطح باندې دی ارواښاد جهانګیر عالم یوسفزۍ ادبي ټولنه او یقینا چې په دې کې کوم ملګري شامل شو هغه به هم تاسو سره شاملوم نومونه بیا په بل ویډیو کې. خو دې کې دا خبره ده چې دا تنظیم چې کوم دی دا به انشاءالله د تحصیل رزلټ په سطح باندې په دې کې به مونږ کوشش کوو چې د تحصیل څومره ملګري دي او هغې دلته کې تګ راتګ د مخکې نه و جهانګیر عالم سره د هغې پېژنګلو وه، انشاءالله هغې به ټول په دې تنظیم کې موږ شاملو او دا تنظیم به مخ په وړاندې بوځو او دې سره سره به انشاءالله مونږ بیا د لایبررۍ هم پروګرام دی چې جهانګیر عالم خواهش وو په ژوندونو باندې هغې دا ویلي چې لایبرري به زه انشاءالله کولاوم. ما ورسره دا وعده کړې وه چې انشاءالله زه به تاله لږ شان کتابونه در کوم، خو د مرګ نه پس ما هغه ټول کتابونه زما څومره دي انشاءالله هغه به وقف کوم هغې لایبررۍ ته چې کله طاهر محمد صاحب دې د هغې پروګرام جوړ کړي انشاءالله د هغې افتتاح هم بیا کوو. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.